که ته پنځم منزل نه خیز کې پولیس هم راشي همسایګانو پوښتنه کې تاسو دا ولې ونه درو ولې خیزې وکړو ولې خودکشي ته اجازه ورکړه هغه ولې بدون د شک که زه پنځم منزل نه خیز کوم او ځان ژوبلوم نو دغه ته ملامت ته باید ما ودرې مې په همدې ډول باندې الله سبحانه وتعالی سورۃ النساء څلورم سورۃ د څلورم آیت کې وایي چې الله سبحانه وتعالی هر ګناه معاف کوي لیکن شرک نه معاف کوي تم دا اوس په شرک کې که شرک کې مړ شو جهنم ته ځي ستا دروم چې تا ته توحید او د الله وحدانیت بحث وکړم دغه خبره چې ما ورته وکړه هغه لږ زره ودرېدو واقعا لږ زره ودرېدو ټکان یې وخوړو چې دا څنګه چې په دې مسله کې یهودیت څه وایي په دې مسله کې عیسویت څه وایي په دې مسله کې هندویزم څه وایي چې دا بد او ښه څنګه انتخابېږي دا ډېر مهم پوښتنه ده چې موږ هر څه کوو په ورځني ژوند کې دا تا بد کړي دا تا ښه کړي دي د دې فیصله څوک کوي چې څه شی ښه دي او څه شی بد دي دا ډېر مهم دی تقریبا په اتلسمه پیړۍ کې 19مه کې چې موږ ته ویسټرن سلیوري غربي غلامیت چې د افریقا ته لاړل او افریقایان یې کورونه ورته وسوځول لوټ یې کړل په زنځیرو کې واچول غرب ته راوړل د لندن چې کوم انډرګراونډ کوم ریلوی تیریږي دی یې پې جوړه کړه په ټاکسز کې چې کوم خلکو یو ظلم ورسره کو دې دپاره چې دوی کمزوري دي موږ نه انسانان نه دي یعنی یو لو لیول انسانان دي دې دپاره هېڅ مشکل نه دوی زموږ دا کوو دا نه و چې هټلر دا ټول کارونه یوازې کړي دي نه جرمني نازي دولت او عوام سره ولاړ و تر یو حده پورې نو همدې دپاره امکانات یې ودرلودل چې دا وکړي اسټریا سره ولاړ وه ایټلي سره ولاړ وه یعنې دا اجتماعي جوړښت د ښو بدو تعریف یې هلته جوړ کړی و چې متاسفانه موږ ډېر غټ په بدبختیانو کې یو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید لرم تاسو ټول صحتمند استئ او انشاءالله تر اوسه پورې دې پروګرام کې ما سره همکار استئ او ملګري استئ ځکه دا پروګرام ډېر زیات مهم دی زه په دې زیات مطمئن یم او 100% دا زه منم چې تاسو به دا فکر کوئ چې دغه پروګرام خو ډېر مغلق دی ډېر جنجالي دی فلسفه ده بگ بینګ دی مسلسل دلایل دي منطق دی ساینس دی په همدې ډول باندې ساینسي مسایلو کې هم نیورو ساینسز راځي نور خبرې دي او د افغانستان خلک په دې لیول باندې نه دي چې دا پروګرام اخذ کړي یا یو شی ته زده کړي په همدې ډول باندې ما خوله رسنیو کې هم ولوستل چې بعضې ورونو دا پوښتنه راوچته کړې وه چې دا پروګرام خو ډېر ښه دی خو متاسفانه چې د افغانستان کې ډېر خلک دي چې په دې باندې پوه نه شي او په هغه مسایلو باید خبرې وشي کوم چې دفتن د افغانستان په حالت باندې دي ورونو خویندو دا پروګرام بالکل 100% نن د افغانستان په جامع دپاره لازم دی او بلکې ضروري دی چې تاسو یې توجه سره وګورئ او دغه معلومات جذب کړئ زده یې کړئ دوباره نو پلټنه پرې وکوئ علماو سره کښېنئ دعوتګرانو سره کښېنئ خپل د مسجد امامانو سره کښېنئ او دغه مسایلو سره بحث کوئ ولې دا خبره کوم ځکه اوس دنیا یو بینالمللي کلی جوړ شوی دی په یو کلي کې ته د خپل همسایه نه خبرې چې د هغه څه خوري څه اغوندي څه کوي څه نه کوي په همدې ډول باندې اوس د سوشل میډیا سره د نورو ګلوبلایزیشن چې کوم موږ اقتصاد جوړ کړی دی په دنیا کې چې برانچونه دي د مکډونالډ په هر ځای کې داسې نور مسایل چې زه بحث کولی شم دا دنیا یو کلی جوړ شوی دی نو په همدې ډول باندې دغه مسایل بدون د شک چې په افغانستان کې ما تاسو مخکې ذکر وکړو چې تقریبا 10,000 نه 20,000 کسانو ډېر زیات اسلام پرېښی دی او همداسې حتی لکهاو خلک همدا ډول پښتنې لري ځوانان تلي خارج د افغانستان نه درسونه لوستي دي بیرته راغلي هلته خلکو سره یې بحثونه کړي دي په خوله رسنیو کې یو بل سره بحث کوي که هغه فیسبوک دی که یوټیوب دی که انسټاګرام دی که همداسې ټیک ټاک نه وی راغلی او دا پښتنې خلک راوچتوي او خلک دا پښتنو جوامونه باید ولري نو دا څنګه بهتره نه ده چې ته همیشه دپاره کې یو سفر ته ځې زه ته یو مثال درکم احساس وکړه ته غټترین غره ته روانې چې کوم ایورسټ په نوم دی ماونټین ایورسټ ورته وایي یا مثال وکړه د نورستان یو غره ته روانې نورستان ډېر ښایسته ځای دی زه خواهش وم دا چې لاړ شئ ویې ګوره انشاءالله زموږ خپل ګران وطن کې دی حتما د ښکلا نه یې خوند واخله نورستان ته روانې ته چې کله دې غره ته ځې ته به هېڅکله دا ونه کړې چې کله دې غره ته ورسېدلم بیا به ځان سره زه ډوډۍ هم راواخلم اوبه هم راواخلم سفریه هم راواخلم او ښه بوټان به هم واخلم احساس وکړه ته غره ته روان یې تا سینډل بوټان اغوستي دي او نه دې اوبه اغوستې نه ډوډۍ اغوستې ده ته وایي زه لاره کې کله چې د مشکل سره مخامخ شم بیا به ورسره ګورم نه ته به همیشه مخکې نه پلان کوې دغه پروګرام بدون د شک زموږ په جامعه کې ډېر خلک دا پښتنې لري همدغه مسایلو باندې بحث کیږي کیدای شي ولایتو کې نه وي کیدای شي په کلیو کې نه وي لیکن په ښارونو کې بدون د شک نشته دی په پوهنتونونو کې بدون شک دې بحثونو باندې بحث کیږي ځکه ډېر مختلف پوهنتون ته ځتلی یم او په دې مسایلو مې شاګردانو سره خبرې کړي دي هغوی هم دې مسایلو باندې پوښتنې کړي دي او که چېرته بعضې ورونه دغه مسایل سره څو پورې نه دي مخامخ شوي نو څنګه چې ته غره ته ځې او خپل ځان ته مکمل اسباب جوړی
که ضرورت شي نو زه باید استفاده کوم. نو دا اسباب، دغه معلومات، دغه بحثونه تا سره باید لازم په شاته پراته وي په شا باندې چې کله هم ته دعوت الی الله کوې او دا بحث پښتنې راشي ته ماشاءالله تیارې او پښتنه جوابوي. ځکه ما په اول د دې پروګرام کې هم ویلي وو چې دعوت دا نه دی چې ته باید یو کس راوخلې او کاپي پیسټ کړې او خبرې سره وکړې. نه، ته باید مکمل علم د مختلف مسایلو باره کې ولري چې یو کس په هر بخش کې پوښتنه لري که تا سره علم یې جواب یې که او که علم د سره نه وي او ته زه نه پوهېږم زه به یو چا نه پوښتنه وکړم تا ته معلومات درکړم. ځکه یو انسان په هر څه کامل نه دی چې نه پوهېږي، بهتر ده نه پوهېږم چې پوهېږي جواب ورکړه. لیکن دا عصري بحثونه دي د نړۍ په ټول دنیا کې، په افغانستان کې، په همدې شکل په پاکستان کې. په پاکستان کې په 8 مارچ باندې مظاهره شوې وه، عورت مارچ ورته ویلې چې خلکو مظاهرې کړې وې چې ولې موږ باید ښځه سره واده وکړي، نر سره واده وکړي. نو دا بحث موږ نه لرې دی. په همدې ډول په افغانستان کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو چې هغه کوم فکري دي، فلسفي دي، لیکن مهم دی چې موږ دغه بحث هغوی سره وړاندې کړو تر څو پورې هغوی بیرته الله ته رجوع کړي او فطرت یې بیرته راژوندی شي او د ایمان یو وړوکې دانه د هغوی په زړونو کې انشاءالله په وجود کې په ژوند کې موږ واچو تر څو پورې هغه دانه غټه شي او غټه ونه جوړه شي او د هغه ونې نه میوې جوړې شي او میوې نه ټول مسلمانان، ټول انسانان، ټول انشاءالله حتی نباتات او حیوانات ته ګټه واخلي انشاءالله تعالی. دا ډېر زیات مهم دی چې موږ دغه پوښتنې باید جواب کړو. زه نه غواړم د باندې پوښتنې خبرې وکړم، فقط دومره مختلف تاسو ته ووایم. نننی بحث دا دی چې موږ څنګه پوهیږو چې یو شی ښه دی او که بد دی. دلته اخلاقیات باندې موږ خبرې کوو. نن اخلاقیات په 2 ډوله باندې دي، یو اوبجیکټیو مورالټي ورته وایي او یو سبجیکټیو مورالټي ته وایي. اوبجیکټیو دا تعویض مورالټي ده، یعنی تعویض اخلاقیات دي چې یو څه شی دلته هم چند وضعه، چې یو شی وضع شوی مخکې نه انتخاب شوی چې دا مسله همداسې ده، دته یعنی موږ ته شوی اوبجیکټیو ته وایو. یو شی چې وضع شوی دی دا د یو انسان د شخصي نظر په بنان د انتخاب شوی، بلکې دا دته انتخاب شوی دی، وضع شوی دی چې ستا اخلاقیات به همداسې وي. صحیح دی؟ دویم سبجیکټیو مورالټي ده. سبجیکټیو مورالټي څه ته وایي چې یو شی محدود انساني فکر باندې انتخاب شوی وي او هغه په حیث یو اخلاق ګڼل کیږي. زه به دواړه مثال درکړم انشاءالله ورته. یو مثال د نه مخکې زه مثال درکړم، زه غواړم تاسو ته یو ښایسته غوندې قصه وکړم. زه یو ورځ د مالیزیا په بوکین بینګټنګ په ایریا کې سټریټ دعوت مې کوو، یعنی سړک په سر ولاړو، قرآن شریف به زموږ په لاس کې وو، نور کتابونه موږ سره وو او موږ به خلکو ته درېدلو، خلک به هم درول، موږ به ورسره مختلف پوښتنې کولې. زموږ پوښتنه دا آیا ژوند یو لوبه ده؟ که هغوی ویل هاو ژوند یو لوبه ده، موږ ته څه رقم لوبه ده؟ آخر د لوبې ګټل او تاوان چیرته دی؟ یعنی څوک یې بیلي او څوک یې ګټي. پوښتنه هم ترې کوله د ژوند مقصد څه شی دی او خلکو سره په یو بحث باندې بحث شروع کوو. حتی ما به خلکو سره چې په اسلام باندې بحث شروع کوو په یو طریقه به ورته راتلم، مثلا ما ورسره سلام وکړو، څنګه یې ورور صحتونه هم ښه دي، جوړ الحمدلله. پوښتنه مې ته وکړه کوم ځای نه یې؟ هغه به ویل زه د فنګلنډ نه یم یا د هر ملک نه چې وو استرالیا نه یم. مې ویل استرالیا کې تاسو ډېر ښه ملک دی، ملک تعریف مې ورته کوو. همیشه دپاره چې یو انسان تعریف وکړي، ته د یو انسان تعریف ته چې وکړي هغه ډیفنسیو میکانیزم، هغه دفاعي سیسټم یې غورځېږي او کوم چې د قبولیت سیسټم یې دی انسان په داخل په سایکالوجي روانشناسي کې هغه یې زیاتېږي. همیشه دپاره تاسو چې کله چې غواړئ چا سره ښه رابطه جوړه کړئ نو اول د هغه تعریف وکوئ، د هغه د کارونو، د هغه د اعمالو یا د هغه ملک چې هر شی هغه پر مربوط کړي تعریف ورته وکړئ، په ده خوشحالېږي. او همدا ډول موږ په دعاګانو کې هم لرو چې کله موږ دعا کوو د الله سبحانه تعالی تعریف کوو چې یا رب ته زموږ خالق یې، ته زموږ رازق یې. بیا هغه نه بعد موږ درود صلوات په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لیږو. هغه نه بعد بیا موږ دعا الله سبحانه تعالی کوو. حتی مانځه کې موږ وایو اللهم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذوالجلال والاکرام. بیا د الله تعریف کوو چې یا الله ته د امن یو سورس یې، لاره یې چې موږ ته امن وبخه. یعنی تعریف همیشه دپاره دې ځای نه موږ راغستی شو چې یو انسان ته هم ته که تعریف وکړي په دې خوشحالېږي. دا په دې بحث مې ورته وکړو، دعوت کې ډېرې ګټه کوي. چې کله موږ د کس سره ما بحث شروع کړم ته خط استرالیا نه، استرالیا خو ماشاءالله ډېر ښایسته ملک دی، ښایسته هوا یې ده، ښایسته اقتصاد دی. دا راته وایي چې هلته څومره مسلمانان وجود لري. دوی موږ ته ویل تقریبا موږ 2 میلیون مسلمانان لرو. ښه مې دا مسلمانان څنګه خلک دي؟ مسلمان خو ښه خلک دي. مې ته پوهېږم مسلمان عقیدت څه ده؟ ویل نه پوهېږم. موږ به شروع کړو ته چې دوی په توحید په الله باندې یقین ساتي، دویم په کتاب باندې، په رسول الله باندې. موږ دعوتي بحث هم سره شروع کړو. په همدې سلسله کې بعضې خلک موږ ته نه درېدل، کتاب به مو ته ورکوو، نه یې قبلو، سلام به یې زموږ نه اخیستو. په همدې جمله کې یو سپین ږیری سړی و،
یو سپین ږیری سړی و چې هغه ما ورته ودرېږه یعنې ودرېږه داسې نه چې سلام مې ورته واچو السلام علیکم زه غواړم تاسو 2 دقیقې خبرې وکړم هغه ویل ته ما سره ولې 2 دقیقې خبرې کوې زه دونه اوزګار نه یم او ته لیونی یې ته چې کوم کار کوې دا غلط دی او ته لاړ شه خپل کارونه وکړه ځان ته ژوند پیدا کړه تجارت وکړه او څه بل څه وکړه څه د خلکو وخت ضایع کوې نو ویل تا نه به زه یوه پوښتنه وکړم هغه پوښتنه داسې ده که ته چېرته د 5 منزل نه خیز کوې او احساس وکړه زه ستا همسایه یم نو که چېرته 5 منزل نه خیز کوې او زه تا ونه درومه دلته لیونی څوک دی که زه تا ودروم زه قمقل یم زه اوزګار یم او که تا زه ونه درومه کوم یو بهتره ده که ته 5 منزل نه خیز کې پولیس هم راشي همسایګانو پوښتنه کوي تاسو دا ولې ونه درو ولې خیز یې وکړو ولې خودکشي ته اجازه ورکړه هغه ولې بدون د شک که زه 5 منزل نه خیز کوم او ځان ژوبلوم نو دغه ته ملامت ته باید ما ودرې مې په همدې ډول باندې الله سبحانه تعالی سورۃ النساء سورم سورۃ د سورتم آیات کې وایي چې الله سبحانه هر ګناه معاف کوي لیکن شرک نه معاف کوي تم دا اوس په شرک کې که شرک مړ شو جهنم ته ځي تا دروم ته توحید او د الله وحدانیت بحث وکما دغه خبره چې ما ته وکړه هغه لږ زر ودرېدو واقعا لږ زر ودرېدو ټکانې وخوړو چې دا څنګه اول دې سپین ږیري ته ما وویلې چې ولې ستا د خیز وهل بد دي او زما درول ستا د خیز وهل نه ښه دی دا ښه او بد موږ ته څوک انتخابوي بل مثال مو ته ورکو چې که ته خیز وهې چون تا ته ډیموکراسي او لیبرالزم یو شکل تا ته وایي که ته ستا چې انتخاب وي نو ته کولی شې هغه انتخاب وکړې او تر څو بل چاته نقص نه رسوي نو په همدې ډول ته ستا انتخاب دی خودکشي او ته باید که ځان خیز هم وهې باید ووایې دې مشکل څه شی دی نه هغه دا بد دي نو ما په همدې بد او ښه باندې هغه سره بحث شروع کړو چې څنګه موږ پوهېږو یو څه شی بد دي څنګه موږ پوهېږو یو شی ښه دي هغه ښه دي د ښو بدو منځ کې فیصلې موږ په کوم لارې باندې کوو په کوم فلسفه باندې دا ښه او بد فیصلې موږ کوو ولې یو ماشوم وژل بینالمللي هر سړی بوي دا بد دي چې یو ماشوم وژل بد دي یعنې هېڅوک به هم تا په دې قانع نه کړي چې یو ماشوم وژل روا دی مشکل نه دی وی وژنه صحیح شو نو اوس دلته موږ دغه بینالمللي انتخاب چې موږ کم کړی دی چې په دنیا هر کونج ته لاړ شي خدای دې کې ټول دنیا د په خلاف ودرېږي چې نه ماشومان باید ووژل شي لیکن موږ بد ګورو او بد دی دغه ادرس موږ د کوم ځای راواغستو کوم ادرس ته موږ د ماشوم وژل ته بد وویلې دغه ادرس موږ ته انساني انتخابات باندې نشي راتلی من کولی شو الټرنیټیو لارې یعنې کوم لارې ته وسنجو چې کوم لارې دي لیکن زه به اول تاسو انشاء د اسلام لاره درکمه چې اسلام جواب څه شی دی او بیا د غیر د اسلام نه جوابونه به وګورو چې د هغوی جوابونه څه شی دي کولی شو که انشاءالله موږ سره وخت نور ادیان به هم وګورو چې په دې مسله کې یهودیت څه وایي په دې مسله کې عیسویت څه وایي په دې مسله کې هندویزم څه وایي چې دا بد او ښه څنګه انتخابېږي دا ډېر مهم پوښتنه ده چې موږ هر څه کوو په ورځني ژوند کې دا تا بد کړي دا تا ښه کړي دي د دې فیصله څوک کوي چې څه شی ښه دي او څه شی بد دي دا ډېر مهم دی فقط راځئ بیرته بیا هغه اول تعریف ته لاړ شو چې objective morality څه ته وایي چې یو څه تعویض شوی وي واضح شوی وي انتخاب شوی وي نه د انسانانو په خپل انتخاب باندې بلکې بل چاته انتخاب کړي چې دا مسله همداسې ده یعنې اوس ټول انسانان په در راضي دي چې یو ماشوم وژل بد دي صحیح شو د کې هیڅوک اختلاف نه لري دا ورته انتخاب شوي دي چا انتخاب کوي باندې خبرې کوو دویم یو جامعه یا مثلا سبجکټیو یو انساني د خپل شخصي نظریاتو نه تا یو شی انتخاب کړي چې دا کار صحیح دی زه ته مثال در کوم په دې دویم کې اول د ماشوم شو چې ماشوم وژل بد دي په هر کتاب باندې بد دي دویم مثلا که ته نورستان ته لاړ شي په نورستان کې په همداسې په نورو غریزو علاقو کې هلته خلک مثلا نرم کار کوي ښځم کار کوي پټي کې سمه ده که ته مثلا یو بل ځای ته لاړ شي هلته فقط نر کار کوي مثلا که ته جرمني ته لاړ شي په جرمني قانون دا دی که چېرته ښځه او خاوند دواړه کار کوي نو هغوی باید دواړه کرا ورکړي دواړه په کورنۍ مسایلو کې کومک وکړي دا دوی ته هېڅ مشکل نه دی مثلا که ته لاړ شي هندوستان ته په هندوستان کې خلک ساري اغوندي او ګېډې لوسې وي په افغانستان کې ته ګېډ نشي لوسولی یعنې دا هغوی ته څه شی دي ښه دي مشکل نه دی په جرمني کې هېڅ هم مشکل نه دی په افغانستان کې مشکل دی که ته افغانستان کې خلکو ته لاس ورکړې غاړه ورکړې مشکل نه دی که ته همدا کار مثلا په عربو کې هغوی به تاسو ته یعنې مختلف نور یو څه شی هغوی ته ښه دي موږ ته ښه نه دي یو څه شی موږ ته ښه دی هغوی ته ښه نه دی یعنې په هر یو جامعه کې فرق کوي تر یو حده پورې خلکو قبول کړی د جامعې نه اوس راځو د پلاټو یو نظر وورو د پلاټو څه شی وایي پلاټو تاسو پوهېږئ څوک دی پلاټو دا وایي آیا یو څه شی ښه دي دې دپاره الله یا خدای هغه انتخاب کړی دا ښه دی او یا
یو څه شی ښه دی دې دپاره چې خدای ویلی دا ښه دی. تکراروم یو څه شی ښه دی دې دپاره چې الله ویلي دا ښه دی دا موږ ښه ګڼو. یو څه شی بد دی او الله ویل دا بد دی موږ یې بد ګڼو. او یا داسې چې یو څه شی اول نه ښه و دې دپاره چې هغه ښه دی الله ورته ویلي چې دا ښه دی او موږ یې ښه ګڼو. کوم یو دی؟ په دې کې اکثر مسلمانان ګډوډ شي چې څه شی دی. په اصل کې ما مخکې ورته وویلې چې موږ یو ادرس کولی شو وروسته انتخاب کړو چې کوم ادرس نه ښه بد ویو. لیکن د اسلام نظر څه شی دی؟ موږ وایو چې الله سبحانه وتعالی څه شی دی؟ الغني دی، الغفور دی، مالک القدوس دی، مالک یوم الدین دی. هغه مالک دی، خالق دی ټولو کائناتو. نو دې دپاره چون هغه مکمل قدرت لري، ولم یکن الله کفوا احد دی، مکمل قدرت لري، مکمل قوي اراده لري، ضرورت نه لري چې مثلا دا کوم قانون جوړي هغه قانون ته پخپله محتاج شي. نو دې دپاره کولی شي قانون جوړ کړي او کوم شي ته چې الله سبحانه وتعالی ښه ویلي هغه ښه دی، کوم شي ته چې الله سبحانه وتعالی بد ویلي هغه بد دی. یعنې دا د اسلام لنډ تعریف دی. دا چې تعریف دی د اسلام لنډ تعریف دی. لیکن دغه د پلاټو د بحث د پلاټو چې کوم بحث کړی دی د مکمل جواب شو. پلاټو په ګریک سیولایزیشن کې په همداسې په رومنز کې دغه بحثونه ډېرو چې خو بد موږ څنګه انتخابو. لیکن لنډ جواب دا دی چې موږ د ډېرو بحثونو کې دې نتیجې ته ورسېدلو چې الله سبحانه وتعالی خالق د دې کائناتو دی او الله سبحانه وتعالی الغني دی، الغفور دی. نو چون هغه په هر څه باندې تکمیل دی نو دې دپاره کولی شي چې په آزاده ډول باندې ښه بد انتخاب کړي. هغه چون جوړونکی دی هغه کولی شي چې موږ ته وایي ښه بد دا دي او دې ښه بد ته په خپله محتاج نه دی، یعنې د دې قوانینو نه په خپله ژوند نه کوي. نو چې چون موږ ژوند کوو موږ کولی شو چې دې قانون ته احترام وکړو او تعقیب وکړو او که هغه نه بغیر موږ هیڅ کوم نتیجې نشو تللی. که راشو اوس موږ څو نورې لارې انتخابولی شو چې څنګه یو خو دا شو چې اسلام څه شی وایي. صحیح شو. حسابیت کې به لږ زره یهودیت کې به خبرې وکړم، وبخښئ هندویزم کې. هندویزم خو بد لږ زره تقسیم کړي دي، وخت کم دی چې ډېر بحث به وکړم. خو لنډ دا دی چې هغوی قوم راوستی دی. مثلا که څوک مالداره دی هغه د خدای دی نعوذ بالله د سر نه جوړ دی برهمن. که څوک مثلا میډل کلاس کې دی لږ ډېر پیسې لري هغه د سینې نه جوړ دی. که څوک مثلا لږ زره غریب دی هغه د زنګنو نه جوړ دی. که څوک ډېر پښو نه جوړ دی. نو همدې دپاره دا مخکې نه دوی بد انتخاب کړل. چون دا بد انتخاب شول همدا ډول دی چې هلته د قوم پرستي سیسټم دی، کاست سیسټم ورته هغوی وایي چې هېڅ کله چې کوم مالدار خلک دي هغوی لاندې خلکو ته په سپکه نظر ګوري، په پښوی وهي. دا اجازه لري چې د دوی وهل مشکل نه دی چون د دوی موږ نه په انسانیت کې کمزوري دي، په خوبي او بدي کې کمزوري دي. دوی همداسې جوړ شوي دي. که تاسو نه غواړم قومونه نومونه واخلم خو داسې قومونه شته دی چې هغوی ته حتی دولتي وظیفې څوک نه ورکوي ځکه تاسو د وروسته د کته قوم نسئ. چا چې هندوستان کې ژوند کړی په دې پوهېږي چې دا خبره د متاسفانه د هندو کلچر کې ډېر زیات عادي ده. لیکن په اسلام کې دا موږ نه منو چې یو سړی غریب دی دې دپاره هغه بد دی. موږ چې سړی غریب دی الله ته نور هم نږدې دی. یو سړی مالدار دی هغه کیدای شي د امتحان دپاره الله ته مال ورکوي چې دا خپل مال څنګه مصرفوي. نو موږ مکمل جدا تعریف د خو بدو لرو. د یو مثال مې درکو ته راځئ اوس تقریبا نور بحثونو ته دن نشو چې عقلي بحث وکړو چې څنګه خو بد موږ د نور لارو انتخابولی شو بغیر د اسلام نه. اوس راځو په دې باندې بحث کوو چې کوم یو حل لارې موږ لرو چې موږ انتخاب وکړو د ښو د بدو په منځ کې. او په دې باندې ډېر خلکو بحث کړی هم دی. زه به راځم تاسو به یو د بیولوژي لاره انتخاب کړم چې بیولوژي ډول باندې څنګه موږ خو به انتخابولی شو. په دې بیولوژي بحث کې چارلز ډاروین یو ډېر زیات داسې خطرناک مثال ورکړی دی چې هغه تاسو به یو افراطي مثال ورکړی دی تاسو زه وړاندې کړم. هغه ویلی دی که بیولوژي کې که ضرورت وي مثلا چې په یو جامعه کې نران کم دي او ښځې ډېرې دي نو ښځو دپاره هېڅ مشکل نه دی چون بیولوژي د دوی انتخابوي چې نورې ښځې ووژني دې دپاره دوی ته یو نر ورسېږي. یا په همدې ډول باندې په یو جامعه کې ښځې ډېرې دي او نران کم دي یا مثلا نران ډېر دي ښځې کمې دي یعنې چې تا ته یو سړی خاوندانو ته نه رسېږي ځکه چې ښځې ډېرې دي. صحیح شو چې ښځې ډېرې دي. یا مثلا مثال به ورکړم اوس دلته خورګانو نه وي ول دا مثال ورکوي خو دا مثال ضرور مبارک هم ورکولی شم چې د دپاره ته تا ته یو نر ورسېږي په حیث یو خاوند سره واده وکړي د ژوند ملګری دي شي نو ته مجبوره یې چې دوه درې ښځې ووژنې تر څو به تا ته دا خاوند دې ورسېږي که تا ته نر نه رسېږي. نو که موږ بیولوژي انتخاب کړو نو موږ به ټولې فیصلې باید
د بیولوژي پر بنیاد باندې وي چې څنګه موږ ژوندي پاتې کېدی شو، څنګه موږ ژوند کولی شو او څنګه موږ کولی شو چې کوم شیان چې موږ ته لاسته راځي هغه لاسته راوړو. یعنې دا د بیولوژي مثال دی چې چارلز ډارون ورکړی دی چې که بیولوژي موږ انتخاب کړو نو موږ به دې لارې په دې بنیاد باندې ښه بد انتخاب کړو. مثال به درکړم ته دویم چې ډوډۍ ده، مثلا تا ته ډوډۍ نه رسیږي، دلته نور خلک هم دي، نو ته که دې دپاره چې خپل ژوند وساتې چې کوم چارلز ډارون په باندې بحث کړی دی، یو مثال یې ورکړی دی چې سلفش جین، یو سلفش جین مثال ورکړی چې موږ انسانان فقط غواړو ژوندي پاتې شو. یعنې په دې بنیاد تا ته ډوډۍ نه رسیږي، که ډوډۍ ټول ته ورک تا ته نه رسیږي نو خیر د ته یې وخوره نور دې مړه شي. یعنې ښه و بد په دې بنیاد که بیولوژي موږ انتخاب کړو دا به وي. دویم اجتماعي جوړښت، که چېرته موږ ښه و بد د اجتماع په بنیاد باندې انتخاب کړو نو موږ به یو نتیجې ته ورسېږو لکه څنګه چې نازي دولت په 1945 نه 1951 کال کې په جرمني کې ورسېدو. دوی څه شی وکړل؟ یهودانو ته یې وویل دوی انسانان صحیح انسانان نه دي، د دوی کوم ارزښت نه لري، نمبر یې ورته ورکړې، وی وژل، په دې جمله کې تقریبا 6 میلیون یهودیان یې وژل. په همدې ډول باندې تقریبا په 18مه پیړۍ کې 19مه کې چې موږ ته ویسټرن سلیوري، غربي غلامیت چې د افریقا ته لاړل او افریقایان یې کورونه ورته وسوځول، لوټ یې کړل، په زنځیرو کې واچول، غرب ته یې راوړل. د لندن چې کوم انډرګراونډ کوم ریلوی تیریږي دی یې پې جوړه کړه. په ټاکسس کې چې کوم خلکو یو ظلم ورسره کو، دې دپاره چې دوی وي کمزوري دي موږ نه، انسانان نه دي، یعنې یو لو لیول انسانان دي، دې دپاره هېڅ مشکل نه دوی څه موږ دا کوو. یعنې دا اجتماعي جوړښت چې خلک جوړ کړی دی. په همدا ډول ډیموکراسي هم ده. په ډیموکراسي کې یو 5% چې باندې رایه ورکړه، 9% باید تعقیب کړي او دولت هم باید تعقیب کړي. دا نه و چې هټلر دا ټول کارونه یوازې کړي دي، نه، جرمني نازي دولت او عوامو سره ولاړ و تر یو حده پورې. نو همدې دپاره امکانات یې ودرلودل چې دا وکړي. اسټریا ورسره ولاړ وه، ایټلي ورسره ولاړ وه. یعنې دا اجتماعي جوړښت د ښو بدو تعریف یې هلته جوړ کړی و چې متاسفانه موږ ډېر غټ په بدبختیانو کې یو. په همدې ډول ماما تاسنګ لرو، په اندونیشیا کې، په چاینا کې موږ کسان لرو، په همدې ډول کې په ایټلي کې لرو. تا چې موږ ته کوم کسانو چې د خدای بلا کسان وژلي دي، یعنې میلیون هاو خلک په همدې نوم باندې وژلي دي ښو بد باندې. یعنې موږ KKK لرو، په ټایمل ټایګر لرو، په همدې باندې موږ تور نایټس لرو په امریکا کې چې هغوی تور پوستو خلکو سره کوم رویه وکړه، دې دپاره چې اجتماعي انتخاب کړل چې موږ څه شی کوو دا ښه دي او دوی څه شی کوي دا بد دي. نو تاسو کولی شئ د ډیجنګو یو فلم دی دې باره کې ولولئ چې وی ګورئ چې تور پوست سره په امریکا کې څه شی کېدله او سره کوم رویه سره کېدله. یعنې دا اجتماعي جوړښت و. که څوک هم په دې بنیاد باندې یعنې دا ردی چې حق او اخلاقیت انسان کولی شي انتخاب کړي، اجتماع کولی شي انتخاب کړي، یا مثلا خلک کولی شي انتخاب کړي، دا به غټ مشکل کې ځان وغورځوي. بلکې همیشه دپاره حق، اخلاقیت او ښه بد بهترین ادرس څه شی دی چې موږ چې الله موږ ته انتخاب کړي دا صحیح دی او دا بد دی، او همدې باندې انشاءالله موږ قناعت وکړو او همدا تعقیب کړو. دې کې د انسانیت خیر دی. که څوک هم بل کوم مشوره لري، بسم الله دا راوړي او هغه باندې حتما بحث وشي. امید لرم دې پروګرام تاسو ګټه اخیستې وي. ته بل پروګرام پورې زم د الله سبحانه وتعالی په امن او سوکالي کې پرېږدم. انشاءالله بیا به سره ګورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.